نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. درنو مشانو د غونډې ګډونوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. دا په تیرو شلو کلونو کې لومړی ځل دی چې زه د خپلواکۍ په یوه غونډه کې ګډون کوم. که څه هم زه کابل کې وم او هر کال د افغانستان د خپلواکۍ په تړاو غونډې کې دی، خو په دې کې یو علت و چې ما د خپلواکۍ په غونډه کې ګډون نه کولو، ځکه چې په بلواکۍ کې د خپلواکۍ لمانځل معنا نه لري. په بلواکۍ کې د خپلواکۍ لمانځل په خپل ځان ملنډې وهل دي. دا ځل چې راغلی یم په دې غونډه کې مې ګډون کړی دی په یو متفاوت حالت کې یو. الحمدلله نور موږ د غلامۍ زنځیرونه مات کړي او ورو ورو د لا زیات خپلواکۍ په لوري روان یو. که موږ د خپلواکۍ په تړاو بحث کوو، هغه که 102 کاله وړاندې زموږ خپلواکي وه، که اوس د خپلواکۍ په درشل کې چې په دې بحث کوو، تر ټولو مهمه مسله چې بحث پرې کېدلی شي هغه د ستراتیژیک دید نه بحث پرې کېدلی شي چې دا څه ډول چې افغانانو مبارزه کړې، کله کله سړی فکر پرې کوي دا د بشري عقل نه لوړه خبره ده. یعنې په هغه وخت کې چې برېټانیا څه قوت درلود، څه زور و توان یې درلود او مجاهدینو څه امکانات درلودل، دغه وخت سړی چې د قوت د زاویې نه د ستراتیژیک لحاظه بحث پرې کوي، دا ناممکنه وه چې دا د ماته شي. یعنې د بشري عقل له مخې دا اصلا ناممکنه وه چې دغسې یو تحول در راشي، مګر د ایمان زور و، د لسګونو زرو ځوانانو د قربانۍ پایله وه چې برېټانوي ښکېلاک بیا مات شو. او دا دی بیا چې بحث کېږي هم د لسګونو زرو سلګونو زرو ځوانانو د دنګو پیاوړو ښایسته ځوانانو د وینو برکت دی. دا د خیرات بحث نه دی، دا د صدقې بحث نه دی چا چاته د خپلواکي په خیرات کې ورکړي وي. او د امکاناتو مسلې مخکې بحث وکړو. ما یو څو ورځې مخکې د یو کونړي مجاهد سره خبره کوله. هغه ویل 2001 کال کې د حملې وروسته یو فضا وه، یوه تبلیغاتي څپه هم روانه وه چې که تاسو امریکایي ټانک ته یا الوتکې ته وسله نیسئ میل مو کږېږي، بېرته مرمۍ په تاسو راګرځي، په ځمکه 4 انچه میخ ویني. وایي اصلا چا جرأت نه کولو چې مخالفت وکړي، وسلې ته لاس کړي. خو ډېر زر مقاومت پیل شو، مبارزه پیل شوه، تر دې چې موږ د امریکایانو سره تر دې حده جګړې ته ورسېدو چې لاس په لاس جګړه مو وکړه. یعنې دومره سره نږدې شو چې وسله ولوېده او په لاسونو په بوکسونو او په برچومو سره وهل وکړل. او هغه ویل چې حتی زما سره د دغسې یو امریکایي ټوپک دی چې هغه په همدغسې جګړه کې وژل شوی دی. دا په پادي ایمان نه کېږي، دا په فوقالعاده قوي ایمان باندې دغه مبارزه کېږي. نو ځکه زه دا وایم چې په کار ده چې په دغو خپلواکیو کې، په دغو بریاوو کې موږ دغو مبارزینو وینې د هغوی سرښندنې هېرې نه کړو او تل او لاره یې تعقیب کړو. تر دې ډېره مهمه او اساسي مسله دا ده. بله مسله چې زه غواړم بحث لنډې خبرې پرې وکړم هغه دا ده چې کله موږ د خپلواکۍ خبره کوو، د اسلامي نړۍ د یوې برخې په توګه لا هم زموږ د خپلواکۍ تصویر بشپړ نه دی. یعنې سمه ده چې موږ خپلواکي اخلو، د خپلواکۍ په درشل کې یم اخیستې، مګر تر هغو چې د اسلامي امت یوه برخه هم اشغال وي، زموږ د خپلواکۍ تصویر تکمیل نه دی. تر هغو چې زما مسلمان ورور په یو بله اسلامي خاوره کې تر اشغال او ښکېلاک لاندې وي، د خپلواکۍ تصویر تکمیل نه دی. په دې خاطر د دې څپې خورېدل پکار دي. ټوله اسلامي نړۍ کې 1.8 میلیارده ټول مسلمانان باید موږ د خپلواکۍ په طرف لاړ شو. اصلا د خپلواکۍ مفهوم له کومه شو؟ که تاسو ور وګرځئ دا له 100 کلو ډېر نه اوړي، له 100 کلونو مسلمانانو واحد دولت درلود. برېټانویان غربیان راغلل، مسلمانان سره وویشل په وړو جغرافیو باندې، بیا یې هره خاوره جلا جلا اشغال کړه. بیا مسلمانان راپورته شول کله چې د خاورې بیرته آزادې کړي ځینې خاورې، دې ته د خپلواکۍ زموږ له دې ځای نه پیلېږي، یا د خپلواکۍ مفهوم له دې ځای، د معاصر مفهوم له دې ځای نه پیلېږي. په داسې حال کې چې ښه حالت خو دا دی چې اصلا موږ د خپلواکۍ ورځ ونه لرو، موږ باید اشغال شوي نه وو، او موږ باید مسلمانان په دغسې حالت کې وي چې اصلا د خپلواکۍ په تړاو چې کله بحث کوو، موږ باید په خپل تاریخ کې د غلامۍ دورې ونه لرو.
که یې ولرو ډېرې لنډې باید وي او په سرعت باید پای ته ورسیږي. که تېرې خپلواکۍ زموږ باندې بحث کوو چې موږ برټانویانو ته ماتې ورکړه یا له هغه وروسته مجاهدینو شوروي ښکېلاک ته ماتې ورکړه. څو اساسي مسلې دي پکې چې دې ته باید اساسي پام وشي. یو تصور دا دی چې ماتې یوازې نظامي ماتې ده یا خپلواکي یوازې دا ده چې د دښمن نظامي اشغال باید ختم شي. زه فکر کوم چې د دې تصور اصلاح کول پکار دي. یوازې نظامي بحث نه دی، هر ډول د هغوی نفوذ باید ختم شي، هغه که نظامي دی، که استخباراتي دی، که سیاسي دی، که اقتصادي دی، که فرهنګي دی، هر ډول نفوذ او تسلط چې دلته د دوی وي هغه باید ختم شي. مثال که موږ د برټانویانو سره بحث کوو، موږ برټانویان مات کړل، خو له هغه وروسته حکومت څه کول؟ د غربي ارزښتونو تقلید کولو، د غربي مفاهیمو پر اساس غوښتل حکومتولي مخته یوسي. اوس هم اساسي بحث دا دی چې که موږ غواړو له نظامي ماتې وروسته زموږ خپلواکي دوام وکړي، پکې اساسي ټکی دا دی چې دا اشغال او ښکېلاک باید پر اړخیز ډول ختم شي. که فکر دی، که استخبارات دي، که نظامي حضور دی، هر ډول تسلط چې د دوی دلته دی هغه باید ختم شي. ټول د دوی مفکورې، که هغه نیشن سټیټ دی، که هغه لیبرال ازادۍ دي، که هغه بل هر غربي ارزښت دی، ممکنه نه ده چې د هغو په وجود کې د موږ د خپلواکۍ خبره وکړو. که د هغوی 20 کاله دلته یوه پراخه تبلیغاتي جګړه مخته وړې ده، میډیا یې چړولې، نصاب یې پلی کړی، په پوهنتونونو کې، په ښوونځیو کې. که وغواړو که ونه غواړو زموږ په نسل یې یو ژور تاثیر پرېښی. دا باید وایستل شي د خلکو د ذهنونو نه. خلک باید له هیڅ ډول غربي فکر، غربي ارزښتونو څخه متاثره نه وي. دویم هغه وخت چې زموږ یو اساسي تېروتنه هغه دا وه چې موږ برټانویان پسې واخیستل تر یوه ځایه چې فکر مو کولو دا زموږ تر اوسنۍ ډیورنټ کرښې. هغوی د کرښې اخوا ته بیا هم موږ ته دسیسې جوړولې. په همدې خاطر موږ د اساسي خپلواکۍ طرف ته لاړو نه، په همدې خاطر بیا په موږ ذلت واکمن شو. یعنې کله مو چې برټانویات مات کړل، له هغې وروسته خو موږ اساسي خپلواکي نه درلوده. بیا هم زموږ حکومتونه په عمیق ډول د برټانیا او نورو هیوادونو تر سیاسي او نورو اغیزو لاندې وو. په دې خاطر تر هغو چې د خپلواکۍ څپه وانه وړي له پولو، تر هغو چې زموږ اسلامي خاورې اشغال وي، اول ته د خپلواکۍ غږ راپورته نشي او د خپلواک نشي، د اسلامي امت هر برخه چې اشغال شي بیا هم اشغال کېدلی شي. صحیح ده چې موږ بیا ماتولی شو، مګر د بیا اشغال ویرې هم ده، ځکه چې ټول امت باید خلاص شي له اشغال نه. ټول امت باید د یو واحد جسم پایس، د یو واحد څه پایس ودرېږي، خپلواک شي او د خدای دین پرې حاکم شي. کله چې الله تعالی قرآن کریم کې وایي چې ما پیغمبر لېږلی د دې لپاره، رسول هم د دې لپاره لېږلی چې دین اظهار کړي. دین اظهار معنا څه ده؟ د غالبیت مسله، د دین باید غالب شي په نورو ادیانو او په نورو ایډیولوژۍ باندې. او هغه وخت کېدلی شي چې مسلمانان واحد وي، واحد دریځ ولري، واحد صف ولري، واحد دولت ولري، او مسلمانانو یوه برخه هم تر اشغال او ښکېلاک لاندې نه وي. یو بله لنډه خبره زه پرې کوم. په دې ورځو کې ګرم بحث ده، د بیرغ بحث کېږي په متفاوتو ځایونو کې. متوجه اوسئ دا هم د یو فکري جګړې نتیجه ده. کنه که څوک پوه شي په اسلام، سپین بیرغ چې توره کلمه پرې لیکل شوې په نصوصو کې دی، په حدیثو کې دی، او دې ته لیوا ویل کېږي، دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د اصحابو له قربانۍ سره تړلی بیرغ دی. هیڅوک له دې انکار نشي کوي. په دې اړه حدیث دي، یو حدیث نه، د ډېره حدیث دي په دې اړه. لیوا ده په حدیث کې یادونه شوې. اوس که زما ځوان نسل له دې نه، زموږ نسلونه له دې نه کره معلومات ولري، هیڅ کله په مخالفت کې نه ودرېږي. له دې سره زموږ قربانۍ تړلي، زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم، زموږ د اصحابو کرامو، دا اوس وروستۍ د 20 کلونو زموږ قربانۍ له دې سره تړلي دي. په دې خاطر زه چې کله وایم چې یو عمیق تاثیر دی، دغه دی. او بل دا چې موږ مسلمانان نیشن سټیټ او دغسې مسایل، سمبولیک مسایل چې اوس پرې ټینګار کېږي، دا سره ویشي، مګر واحد بیرغ مسلمانان سره متحد کوي، مسلمانان سره نږدې کوي، یو کوي یې. په دې خاطر زه فکر کوم چې یو ډېر عمیق او اساسي کار پکار دی. په آخر کې زه د خپلواکۍ په تړاو خپله خبره د جلیل القدر صحابي ربیع بن عامر رضی الله عنه په وینا راټولوم. هغه د فارس د لښکرو مشر
رستم ډېر حیران کړ. هغه ترې وپوښتل چې څه دي چې تاسو یې یې چې زموږ مقابلې ته راشئ. هغه ورته وویل له شک پرته الله سبحانه وتعالی موږ د دې لپاره راستولي یو تر څو د هغه بندگان د بندگانو له عبادت څخه خلاص کړو او د بندگانو د رب په لور ورته لارښوونه وکړو او د ادیانو له ظلم نه د اسلام عدل او د دنیا له تنګۍ څخه د دنیا او آخرت د پراخۍ په لور لارښوونه وکړو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.